बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अम्मा यवा वीडियो कड़े वा जनवरी के मुलायानो alimano तमी कंजली कड़े वे सही रहा या माफी बोखते हो अगर हमन मालूमी नन बिल्कुल मालूमी कि सिकंदर वल्लाही च पहाकाओ वल्लाही च सिकंदर पहाकाओ और ननम पहा करे तर तवीली में उजदा बीमारी डोग बोग दे यकीन पे मस आता है अदगो मुलायानो दगो मुफ्तियानो छ वकड़ो वायदा बल बीमारी इतना जोड़ बल नुमी वाला वर्क او کنه وای یو شی چې یورپ کې ایکسپایر شي کنه چې پاکستان افغانستان ته رسي کنه نو حالت به تنه لکه وکي به تنه بلن غوي به جوړه کی بل غوي مت نه جوړه کی نو تاسو ته کورونا نو پنوم باندې بیماری درغله نو تاسو ورته نو مرلو وایدا وباره وایدا غو وباره چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې راغلی تاسو ایمانون ته سکندر داسې سلام کوي که تاسو عالمان یا که تاسو مفتیان یا او که تاسو مولایان یا او که تاسو بل غضب یا بل غضب یا چې هر څه خپل ځانونو ته والله مې قسم وي چې که زه خو به درشم او دا مې سوچ قسم کړی دی چې زه به عالم او مفتي نه دا تپوس کوم چې د کورونا په وخت کې تا څنګه چله تا هم ورسره کورونا کې یقین دې پې کړی و چې دا شته څه نوم ورته هلې اوبه تاسو ورته دا اوبه شته چې ووایي چې والله که زه پغه امام په هغه مفتي پسې مونځ وکړم په لا اله الا الله که زه په هغه پسې مونځ وکړم ځان ته مونځ به ډېر د ثواب وګڼم خو والله که په هغه پسې زه مونځ وکړم نو دومره درته وایم چې دا بیماري ټوله ډوګ بوګ وه ورسېدلی تر نن تاریخ پورې که تاسو په محلې کې څوک کورونا نه مړه شوي نو راته ووایه ستاسو په علاقه کې څوک کورونا نه مړه شوي نو راته ووایه حتی دا خبرې خو تاسو مو اوس اورېدلې دي که نه چې کوم بیماران چې مړه شي که نه په بلې بیمارۍ مړه شي والله قسم د حکومت خپله ورپسې ورځي وایي پیسې درته درکوو خو ته صرف دا بیل پاس که ووایه چې دا کورونا نه مړه شول په دې باندې هر سړی خبر یې که نه داسې ډېرو سره وشول او دا حقیقت ده دا حقیقت نه چې کورونا نه خلک مړه شول او بل حقیقت به دا درته ووایم بل حقیقت چې تاسو انډیا نه د انډیا لګي ویډیو وګورئ د انډیا ویډیو یوټیوب کې وګورئ او دا حالات نن سبا پاکستان افغانستان هم را روان دي دا په دې را روان دي انډیا کې اوس خلک د لوږې نه مړ کېږي د لوږې نه و ملګرو حقیقت درته وایم ویډیوګانې وګورئ زما خبرې نه صرف یوټیوب ته لاړ شئ کورونا او د انډیا نو ملت دا ورته ورکې تاسو ته پته ولګېږي سمپل دا نوم ورکئ صحیح ده د انډیا خلک او کورونا ټیک ده دا نوم ورکې تاسو ته به باقاعده ویډیوګانې راوځي زاړه سړي ژاړي زاړې ښځې ژاړي او په قرآن مې قسم وي هندوان دي خو زړه مې ورباندې درد کوي په قرآن مې قسم وي چې کافر دي زړه مې ورباندې درد کوي دا نه چې انډیا کې تش هندوان دي انډیا کې مسلمانان هم دي خو هندوان او مسلمانان ګډوډ را سره سوځي د لوږې نه مري کورونا نشته د بېروزګارۍ نه خلک مري په دې چې حکومت بېروزګاره واچول زړه مې درد کوي ورته درد او دا حالات په پاکستان افغانستان کې هم را روان دي اوس به هم تاسو ته پته هم نه وي سوشل میډیا ته خو هر څه نه ورخېږي چې سوشل میډیا ته والله قسم دی په پاکستان کې به هم اوس ډېر داسې غریبانان وو چې هغوی د رزق سیله ختمه شوه حکومت کارونه ترنه بند کړل او په خدای چې د لوږې نه به مړه شوي او چې لوږې نه مړ شي وایي کورونا نه مړ شو انډیا کې اوس همدغه غوبل روان دی مړي کېږي او د لوږو نه مړ کېږي د لوږې نه ماشومان مړ کېږي وایي کورونا نه مړه شول د لوږې نه مړ کېږي کورونا نه مړه شول مفتیانو عالمانو مولایانو خدای مو د خولې بندې که کنځا به درته نه کوم ځکه چې که خولې نه مې اوس اخوا دې خوا ووځي که نه تاسو د ماشاءالله د غټو غټو ګیرو سره راته راکېنئ وایي دې هلک موسی خان ورور ته هم په ما پسې ویډیو کړی قربان درشم لوګې شم درنه لوګې په قرآن مې د قسم مې ډېر کم عقل راته ښکاره شوی ډېر یو غټ کم عقل انسان راته ښکاره شوی ما فکر کولو چې ذاته یو ښه انسان یو ډېر پازیټیو سوچ والا انسان یو په قرآن مې د قسم د 2 روپو انسان راته ښکاره شوی ورسېدلی دغو ملایانو دغو مفتیانو ته تاسو سلامونه کوئ جي قربان ورته کوئ سکندر به ترېنه انشاءالله مخامخ تپوس کوي ډېر زر به دا وخت راشي ډېر زر زه به وګورم چې تاسو کوم یو ماته سوالو جواب کوئ کوم یو ماته جواب را کوئ او په خپلې خبرې کټر کلک ولاړ یم او دا درته وایم چې نه ستاسو اوبه شته او نه ستاسو کورونا شته د سیاست یو گیم روان دی او دا گیم تر څو پورې روان دی او ولې روان دی په څه وجه روان دی د دې حقیقت نه دی واضح شوی تر اوسه پورې خو دا حقیقت بالکل واضح شوی دی په هر ملک کې دا واضح شوه چې کورونا ډوګ بوګ ده مړی اصلا کې بالکل نشته او چې څومره ویډیوګانې د مړو راوتلې وې
هغه هم تاسو ته واضح شوی دی چې هغه د بعضې ویډیوګانې د فلمونو نه راوتلې دي. ما هم په دې یوټیوب چینل باندې په دې پیج باندې شیر کړی وې. ما وې که دا د رښتیا ومړي دي، زړه مې پرې ودرېدل. هغه چې وروسته راته پته ولګېدل هغه د فلمونو نه سینونه کټ شوي وو. د فلمونو نه چاینا کې کوم فلم جوړ شوی کورونا په نوم باندې 2012 کې د هغه فلم سینونه را کټ شوي وو، هغه یې درته وښیم. او دا اټلي کې چې دا بعضې خلک وایي چې دلته شته دی وروره، دلته دنیا خلک مړه شول، سترګې مو ړندې شه. اصلا کې ایمانونو کې کمزوري ہے، ایمانونو کې دا ورځ کې به خلک نه مړ کېږي. دا خو اوس تاسو ته پته ولګېدله چې دا خلک مړ کېږي. د کورونا نه مخکې تاسو ته پته نه وه چې د دنیا کې څومره خلک پیدا کېږي، دا مړ کېږي به نه ولې؟ ولې ړانده یې؟ د عقل نه دومره کمزوري یې تاسو؟ دا څومره ماشومان د ورځې پیدا کېږي په هسپتالونو کې، چې دا څومره پیدا کېږي خو همدومره مړ کېږي هم که نه په دنیا کې خلک؟ دا درته پته نشته؟ که دې حقیقت نه تاسو آګاه نه یئ؟ اوس چې دنیا کې څومره خلک مړ کېږي نو وایي کورونا کې مړ شو، کورونا نه مړ شو، کورونا نه مړ شو، کورونا نه مړ شو. او چې د زړه د اورې نه مړ کېږي هم وایي کورونا نه مړ شو. د شوګر نه چې مړ کېږي هم وایي د کورونا نه مړ شو. د بلډ پریشر نه چې مړ کېږي هم کورونا نه مړ شو. حکومت او مفتیانو، حکومت او ملایانو، حکومت او بل څه شی کاریانو، قرآن مې دې قسم وي سزا سره جوړ یای، سزا سره. ځکه چې ستاسو دواړو پلان یو قسم ته روان دی. حکومت چې درته څه ووایي تاسو ورته په سینې لاسونه کېږدئ چې جي قربان تاسو یې کورونا یادوئ، موږ به خلکو ته وایو چې اوبه دی، موږ به خلکو ته وایو چې اوبه دی. تاسو ځمکې بازارونه پرې رابند کړئ، موږ به انشاءالله تعالی جوماتونه درته پرې رابند کړو. تاسو بازارونه پرې رابند کړئ، کاروبارونه پرې رابند کړئ، موږ به انشاءالله تعالی مدرسې درته پرې رابندې کړو. که نه؟ د عمر رضی الله تعالی عنه قانون وای سکندر سزا او جزا ته تړلی وای. قرآن مې دې قسم وي. اوس به نور څه نه وایم ځکه چې بیا به وایه چې غټه ګستاخي وکړه. هغه وخت ته به بیا ما کتل. د الله په امان ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.